یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو ورور مړ شي د خور ته میراث وړی شي که نه، او که خور مړه شي ورور ته میراث وړی شي که نه شي وړی. نو جواب دا دی چې خور او ورور دواړه یو بل نه میراث وړی شي، لیکن د هر یو خپله خپله مرتبه ده. هغه دا دی چې کله خور مړه شي ورور د هغې دپاره عصبه دی. ورور تقریبا ووایه چې 3 قسمه دی. یو پلارنی او مورنی، یعنې پلار او مور کې شریک ورور دا عصبه دی. دویم هغه دی چې پلار کې شریک دی یوازې مور بیل بیل دا هم عصبه دی. نو عصبه دې له ویلې کېږي کله چې نور وارثان ذوي الفروض چې ولوی د برخو خاوندان میراث ویسي، کم مال چې اضافه شو به دې ته ورکولی کېږي. او هر چې مورنی ورور دی نو د هغې 6مه برخه ده په دې کې، نو هغه ته میراث وړی شي. او کله چې ورور مړ شي خور ترې نه پاتې شوه، نو خور چې یوه وه کله نو د هغې دپاره نیم مال دی د خور دپاره، خو په دې شرط چې خور یا سکنۍ ده یا ناسکه، یعنې یوازې پلار کې شریکه ده، نیم مال دا وړي. او که چېرته مورنۍ وه چې یوازې مور کې شریکه وه، نو هغه به یې د مال 6مه برخه وړي. نو ورور هم خور نه وړی شي او خور هم د ورور نه وړی شي. دا مسله داسې ده چې په دې لږه خبره باندې انشاءالله چې څه ګزاره شوي، خو په دې به حل نه شي. د هغه وجه دا ده چې د مړي په مکمل حالت مطالعه کول پکار دي چې نور وارثۍ پاتې دي که پاتې نه دي. خو ما هغه لنډه غوندې خبره وکړه چې که یو ورور مړ شو خور ترې نه پاتې وه او نور څوک نو یوازې خور وه، نو خور نیم مال وړي. او که ډېرې خورګانې وي نو ټول مال به 3 برخې کولی شي، بیا به 2-3 وړي. که خور مړه وه ورور ترې نه پاتې ورور عصبه دی. کله چې سکنی ورور دی ناسکه ورور دی. او که دا مورنی ورور دی نو دا به مال کې 6مه برخه وړي. السلام علیکم ورحمت